سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید د اصلي طراح له نیولو خبر ورکړ. بلخ کې د درېیمې سرحدي لیوا رئیس ارکان او کابل کې د کمانډو ځواکونو یو مهم قومندان وژل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته راځي. د اماراتو هوایي چلند شرکت په یو کال کې 3.4 میلیارډ ډالر تاوان کړی. د لیبیا سواحلو ته څیرمه د کښتیو ډوبېدو له امله 100 تنه کډوال مړه شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي له افغانستانه د ځواکونو ایستلو پر سر د امریکا دفاع وزارت کې ژور اختلاف رامنځته شوی. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي حکومت باید تر راتلونکي جنوري پورې د کرونا له امله ټول بندیز وضع نه کړي. نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلي ټرمپ له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه حتما عملي کوي. حالین کې د سعودي عربستان پر سفارت ډزې شوي. د خبرونو پای.